او پاغ خلفاء راشدینو کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دریم خلیفہ او دا آغا صحابی دے چی دا جنگ بدر کی نو حاضر شوی صحابہ کرام زیاد تر پا جنگ بدر کی حاضر خدا آغا صحابی دے چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا جنگ بدر کی نو حاضر او داغی وجم سوا داغی وجم دالی کی چی نبی علیہ السلام دتا لور ورکڑے وا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ او اگا انتہائی بیمارا و پتا غرض بانے صحابہ کرام و نبی علیہ السلام چکل جنگ بدر تتلا نو پتا غرض بانے دا بی بی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دا نبی علیہ السلام لور ودا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام لوروا کڈی رضیات بیمارا وا نو دا بیمارا وا نو حضرت عثمان تا نبی علیہ السلام تا دی اگا تیمارداری کوا خیال ساتا او چې په کوم عرض باندې فتح حاصله شو د جنگ بدر په هغه عرض باندې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا بیبي وفات شوی دا نبی علیہ السلام لوروا په دغه عرض باندې هغه چې دین هغه وفات شوی دا په دغه وجه باندې په جنگ بدر کې حاضر شوی نو بیا نبی علیہ السلام دا یوی لور په ځای باندې بیا بل لور ورکړه حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہ او دیو جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته ذوالنورین ویل شي ذوالنورین داغه علماء نور وجوهات لګي خو یو وجه دالی کی چې د ذوالنورین معنا دادا دو نور کو دورنا غانی اخستون کې دورنا غانی اخستې وي یم د نبی علیہ السلام لوروا پنکا کیو چې کله هغه وفات شو نو دوی ملور نبی علیہ السلام هغه پنکا کی ورکړه دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه سرا د مینې او د محبت اظهارو چې دومره مینې ور سره وا او بیا علماء داملی کی چې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات حیا کولا ځکه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داسې خاموشا انسانو دومره حیادار و یو ځل نبی علیہ السلام عام چې سره انسان خپل ملګرو کې خپل دوستانو کې ناس دینو بے تکلف ناس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت ابوبکر صدیق دے حضرت علی دے دارنگی نور صحابہ کرام دی نبی علیہ السلام اور سر بے تکلف ناس دے نبی علیہ السلام دا لنگ مبارک لگ دے روچت کڑے ہو لگ ڈیری روچت کڑے ہو دا نور کل پر نسبت بانے او ناس تو بے تکلفا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہے نبی علیہ السلام اگر لنگ خطک اگر بے تکلفی ختم کڑا او عزت حضرت عثمان دا حیا پا ما بانی دمرا سار دے چه زخ پلی پینسی دا پا مخ کے نشمرا بڑی کولے چه دا سے شخصیت مقصد میں دا خبر دانے کم خبر بکے ہو لیکن بیامو گورا چې دا هغه په 18 ذی الحجه باندې د شهادت کم حالت دی الله اکبر دا د یو انسان چې هغه نه ایمان لري نه سوچ لري نه فکر لري لکه دا هغه انسان سره څوک داسې نشي کولی دا هغه انسان سره څوک داسې نشي کولی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره چې د ظالمانو څه کړي 40 ورځې مسلسل نهر ساتلی و نه ورته اوبه پرېغوستې نه ورته خوراک پرېغوسته نه ورته امداد پرېغوسته نه ورته څوک بیماری تپوس نه د حالاتو تپوس ته هېڅوک نه پرېوت یو بیبي و د هغه او یو دیو په کور کې بند کړي پابندي وه پې 40 ورځې وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کله انتہائی وگے شا تاریخ لکلی دی مونس تبود رید نفل تبود رید نفل بے شروع کرل تردی پوری
چې د صحابه کرامو منځونه هم عجیبه وو چې هغه به دومره په منځ کې او د الله په هغه حضور کې به دومره ورغې چې لوږه به ترې هېره شوه چې کنې زه وږی وم دومره به د الله سره مناجات او الله ته رابطه او جړا او لوږه به ترې هېره شوه او چې کله به تږی شه ډېر زیات نو قرآن به شروع د الله کتاب به شروع کو هغه به لسته لګیا بش دومره به د الله کتاب ولسته چې د هغه نه به تنده هېره شوه یعنې د هغه خوراک سکاک څه ګرځېدلی و یا منځ عبادت او یا د قرآن تلاوت بس نور څه نه و هر څه ختم دا حالت هم پې تېر شوی دی او بیا د هغې نه بعد هم ظالمانو چې دی نو نه دی پرېښودی څوک به چې تپوس ته ورتلل لوی لوی صحابه چې کوم دی نو هغه نه پرېښودل ورته نه به ورځئ تر دې پورې چې هغې شهید هم که د شهادت نه بعد په خپل کور کې هغه پروت دی بعض علما لیکي 3 ورځې پروت و څوک ورتلی نه شول محاصره دې وه چې څوک به نه ورځي او دا اعلان یې کړی د ده جنازه به هم نه کوئ بهرحال یو لوی تاریخ سنسنیخیز تاریخ د حضرت عثمان حالانکه حضرت عثمان هغه انسان و چې د نرم دلی په ده باندې ختمه وه د رحم دلی په ده باندې ختمه وه د حیا په ده باندې ختمه یعنې د حیا مکمل غرو رحم دلی د هغه خاصه وه نرم دلی د هغه صفتو خو افسوس دا دی چې څوک پرېښودو والا نشته دی الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د صحابه کرامو د هغوی په زندګۍ باندې او د هغوی په نقش قدم باندې د تلو توفیق راله راکړي الله د صحابه کرامو سره زمونږ مینه محبت نصیبه کړي الله زمونږه کمې کمزورۍ دی هغه لرې کړي الله مونږ په دین کې تقویت نصیبه کړي الله په تمامه دنیا باندې الله ته د قرآن او د سنت فضاګانې او هواګانې عامې کړي او الله چې څوک رکاوټونه اچوي ته ختم کړي الله رب العزت بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیبه کړي څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیبه کړي باران د پاره دعا وکړي چې الله د خیر او د رحمت باران وکړي الله مونږ ګناهګار یو مونږ خطاکار یو مونږ سیاکار یو الله مونږ ته پته ده دا ګرمي او دا سختی د دین هم زمونږ ګناهونه سیوا دي مونږ د ډېر سزاګانو قابل یو خو الله تا ویلي دي چې یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله چې زما هغه بندګانو چې تاسو په ځان زیاتې هم کړی دی وګورئ زما د رحمت نه مه نا امیده کېږي الله مونږ ته پته ده چې زمونږ ګناهونه ډېر دي خو ستا رحمت باندې ډېر نه دي الله زمونږ سره د رحم معامله وکړي الله په مونږ باندې د خیر او د رحمت بارانونه وکړي الله د ګرمۍ دا لهر دی بوټي وچ شو الله زناورو ته تکلیف دی پرین چرین د تندې نه په تکلیف کې دي انسانان تکلیف کې دي چاته د اوبو تکلیفونه دي الله بعضې ځایونو کې کویانو کې اوبه وچې شوې دارنګې حالات انتهایی ناسازګار دي والله ته حالات سمولو والی حالات بهتر کولو والی الله موسم هم ښه کړي والله بقدر حاجت د رحمت باران په موږ باندې روورې واخلي صلی الله